حشمت شهیدي ارادې مو قوي دی ستره لوبډلې به ماتې کړو مهرباني وکړئ هر څه نه مخکې زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ لوګر کرکټ فوتبال ستاسو په چوپړ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د یوې ورځنۍ او ټسټ لوبې نوي کپتان حشمت الله شهیدي هیوادوالو ته ډاډ ورکړ چې د ملي لوبډلې راتلونکو سیالیو لپاره ارادې قوي دی څو سترې لوبډلې ماتې کړو د افغانستان د ورځنۍ او ټسټ لوبو کپتان حشمت الله شهیدي د شمشاد تلویزیون سره په یوې مرکه کې وویل چې د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي راتلونکي پلان شوي لوبو ته بشپړ چمتووالي په حاصل کې دي حشمت شهیدي د 2023 میلادي کال نړیوال جام ته د سوپر لیګ سیالیو په لړ کې د ملي لوبډلې ترتیب شوي ټول سیالیو ته چې له پاکستان سریلانکا استرالیا او ویسټ انډیز او په راتلونکي کې نورو لوبډلو سره پلان شوی اوږدمهاله او لنډمهاله تیاري ډاډ ورکړ شهیدي د 2023 میلادي کال نړیوال جام ته د افغان لوبډلې په مستقیم وتلو ټینګار وکړ او هم یې په نړیوال جام کې د سترو لوبډلو د ماتولو هیله څرګند کړ حشمت شهیدي د ملي لوبډلې روان تمریناتي کمپ په اړه وویل چې موخه یې د پاکستان خلاف او په سوپر لیګ کې ترتیب شوي سیالیو ته د لوبډلې بشپړ چمتووالی دی کپتان د روان تمریناتي کمپ په اړه وویل په روان 15 ورځني تمریناتي کمپ کې به د لوبغاړو د توپ وهنې توپ اچونې او د توپ نیونې په برخه کې په شته اوسنیو ستونزو کار وشي او هم به تر ټولو ډېر غور په فټنس وشي ځکه چې تر ټولو ډېر مهم دی شهیدي ډاډ ورکړ چې دا ځل به د ملي لوبډلې په ترکیب کې ټول لوبغاړي د خپل وړتیا له مخې ولوبېږي او د کوم لوبغاړي چې حق په جوړېدو لوبډلې کې به ځای ورکړل شي د یادولو ده چې حشمت شهیدي یو اونۍ وړاندې د پخواني کپتان اصغر افغان پر ځای د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ورځنۍ او ټسټ لوبو کپتان وټاکل شو د توجه څخه مننه مننه که کوم پیشنهاد نظر انتقاد لري کمنټ کې راسره شریک کړئ